سلامونه دوستانو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وای دا چې درې ورځې مخکې په کوکو نټورک کې نوی اپډیټ راغی او د دې اپډیټ په اساس باندې دوی ایکسچینج اپشن چې کوم هغه لري کړ او په نوی اپډیټ کې دوی دا هم زیاته کړه چې تاسو باید له دې وروسته پانګه اچونه وکړئ په دې مطلب چې وړیا ماینینګ پای ته ورسېده اوس هم تاسو باید په کوکو نټورک کې یو څه نه یو STT سټیک کړئ یا بي ان بي سټیک هغه بدل کې به تاسو ته سی کې ټوکن درکول کېږي هغه به تاسو ویډرا کولی شئ همدارنګه دوستانو هغه خپل ولیټونو ته لیږلی شئ په نن ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښایم چې څنګه موږ په دې کې خپل ماینینګ سٹارټ کولی شو څنګه په دې کې پانګه اچونه کولی شو همدارنګه کوم کوینونه چې موږ مخکې پکې ګټلي دي هغه څنګه ترې ویډرا کولی شو په دې اړه تاسو ته پوره معلومات درکوم دا چې د څو ورځې ملګرو زیاته پوښتنه کوله چې تاسو د سیکې ټوکن اړوند یا کوکو نټورک اړوند ولې پوره معلومات نه ورکوئ په دې خاطر چې موږ منتظر وو دوی شپږ ورځې مخکې پوسټ کړی و چې موږ به خپل سیکې ټوکن ډېر ژر لیست کړو نو کوکو نټورک به لانچ لیست بشي هغه خبره دوی پر ځای کړله په تقریبا د جولای په 15 منټه دوی خپل ټوکن لیست کړ په پانکیک سواف کې لیست کړ خپل کانټراکټ ادرس یې هم راغلی دا غام تاسو اټکولی شئ پوره طریقه ورته په دې ویډیو کې ښایم ویډیو به تاسو تر پایه پورې وګورئ ویډیو ما سکیپ کوئ تر څو تاسو په طریقه باندې سم پوه شئ طریقه لږ څه اوږده ده خو اسانه ده د ټول نه مخکې یو کوچنی غوښتنه کوم که تاسو زموږ سره په چینل کې نه وئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو زموږ یو لایک ورکړئ په لایک تاسو څه خرڅه نه راځي BSA اپلیکیشن په افغانستان کې ډیر ژر ستاسو لپاره دوستان د ټول مخکې به تاسو کې خپل موبایل کې به یو VPN کنیکټ کړئ ما تاسو مخکې مې یادونه کړې وه که چېرته تاسو په موبایل کې کوکو نټورک اپلیکیشن کار نه کوي نو ښه خبره ده چې تاسو خپل یو VPN کنیکټ کړئ زه خپل همدغه سیکیور VPN استعمالوم دا به تاسو مستقیم دلته راواخلئ لینک یې کوئ ورسره تاسو زه VPN بیا هم ښایم که چا سره نه وي دغه سیکیور VPN چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو کله چې انسټال کړ دا سمپل مستقیما به کنیکټ کړئ راځم د دې لپاره به زه خپل موبایل کې اوس همدغه کوکو نټورک اپلیکیشن را خلاص کړم نو دا په دغه حالت کې که تاسو سره دغه چېرته دغه اپلیکیشن کار نه کول دغه د موږ سره خلاص شو دلته تاسو راشئ په ماین اپشن باندې کلیک وکړئ دا چې اوس موږ ته ماینینګ نه سټارټ شوی نو په دې مطلب چې دوی پانګونه غواړي را به شئ په ماین اپشن باندې ورته کلیک وکړئ کله چې په ماین اپشن باندې کلیک واخیسته دوی دلته دوه پیکیجونه راویستل دي تاسو دلته ښکاري یو سیلور فول دی او بل ګولډ فول دی په دې مطلب چې دلته یو سیلور پیکیج دی او بل ګولډ پیکیج دی د دواړو قیمتونه مختلف دي سیلور پیکیج په $10 باندې $10 باندې فعالیږي یا په 0.02 BNB باندې فعالیږي دلته تاسو ریچارج درکړي دي او همدارنګه ګولډ پیکیج کوم د دوی د هغه په $100 باندې فعالیږي یا په 0.2 BNB باندې فعالیږي تاسو یې فعالولی شئ نو د دې قیمتونه چې دي دوی درته ویل چې کله هم تاسو په هغه سیلور پیکیج کې $10 پانګه اچونه وکړئ په دې کې ډیپازیټ وکړئ خپل سټیک وکړئ دې څخه موږ تاسو ته په اونۍ کې 9.514 کې ټوکن درکو دا به تاسو ته هره اونۍ فری د دې څخه سټیک ریوارډ درکول کېږي نو دغه د ماینینګ شو چې دا به تاسو درکول کېږي په څومره وخت کې په 2 ورځو کې به تاسو درکول کېږي او بل خبر دا چې دوستانو کله تاسو په ګولډ پیکیج کې لیکئ ګولډ فول ته راشئ په دې کې تاسو $100 پانګه اچونه کوئ په ورځو کې تاسو څومره درکول کېږي 893 کې ټوکن درکول کېږي د څخه به تاسو ته په اونۍ کې دغه درکول کېږي نو اوس مهمه خبره دغه ده چې آیا موږ تاسو اوس په دغه کې خپل پانګه اچونه وکړو یا ونه کړو مهمه موضوع دغه ده دا چې تاسو ته ښکاره معلومه ده زه خپله د پانګه اچونې کلک مخالف یم نه غواړم چې تاسو ته داسې پلیټفارمونه معرفي کړم چې په هغې کې تاسو پانګه اچونه وکړئ او دوستانو په دې کې یو بله مهمه خبره چې دوی کړې ده زما هم خپله ډېره خوښه شوه په دې اساس زه خپله هم غواړم چې پانګه اچونه وکړم نو هغې لپاره دوی ویل چې تاسو هر وخت چې هر کله وغواړئ دلته یادونه کې خپل سټیک شوي USDT بیرته انسټیک کولی شئ ویډرا کولی شئ دا یو غوره اپشن ده خو بیا هم دوستانو دا چې سیکې نټورک چا جوړ کړی دی چا رامنځته کړی دی سپورټ ملاتړي څوک یې په غېړه زه پوره معلومات نه لرم خو بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې که چېرته تاسو خطر په ځان منئ زه درته مطلقا نه وایم چې دکې پانګه اچونه وکړئ زه خپله پکې د یو $10 خطر منم پانګه اچونه کوم خو نو زه تاسو ته دغسې نه وایم چې پانګه اچونه که څوک خپله د خطر په ځان منلی شي پانګه اچونه وکړي که څوک یې نه شي کولی ما یې کوئ زه درته بشپړ توګه نشم ویلی چې دغه 100% باوري دی او دا بالکل تاسو ګټه درکولی شي نو ځکه چې دغه سیستم پانګه اچونې زیاتره سیستمونه موږ تاسو ته ښکاره معلوم شول خو دې کې یو څو خبرې دا شته چې تاسو ته اټومیټیک ویډرا هم درکوي او بل دا چې خپل سټیک شوي USDT بیرته انسټیک کولی شي او ویډرا کولی شي او بل دا چې تیار لیست شوی هم د په پانکیک سواپ کې کانټراکټ ادرس هم لري او هغه ځای تاسو خپل کوین سواپ کولی شئ USDT ته یا هم دوستانو BNB ته هغه ځای نه بیا ویډرا هم کولی هم شئ زه تاسو ته پوره طریقه درښایم زه په دې کې ډیپازیټ څنګه کولی شئ ډیپازیټ لپاره به راشئ دلته په دغه لاندې ایکسچینج اپشن چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ نو دلته مې چې کلیک واخیستم
دلته بیا راشي تاسو په یو سی ټي باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې یو سی ټي باندې کلیک واخستم راپسې دلته لاندې تاسو ریسیو اپشن راځي، په دغه ریسیو به کلیک واخلئ او دلته چې کوم تاسو ادرس درکول کیږي دغه ادرس د به تاسو دغه ځای نه کافي واخلئ. کله چې کافي کړ دوستانو بل یادونه خبره مهمه ده چې دوی اونلی صرف او صرف بی ان بی سمارټ چین ادرس باندې سپورټ کوي، نه بیپ شل یو سی ټي. زه راځم خپل باینانس او باینانس کې زه سپورټ والټ کې وسانه سي یو سی ټي لرم او غواړم دغه والټ ته ویډرا کوم. راځم په ویډرا باندې کلیک کوم، سند کریپټو باندې کلیک کوم او دلته چې دوی کوم ادرس هغه ورته پیسټ کوم، ادرس بی ان بی سمارټ چین یا بیپ شل انتخابوم او د ویډرا حد چې دی لس یو سی ټي دی. لس چې کلیک کو دوستانو 9.8 وشپته کېږي، زه 10.3 بکې تر څو هلته دوی ته 10 پوره ورسیږي. نو راځم دوستانو په ویډرا باندې ورته کلیک کوم. نو دغه دوستانو دلته به تاسو وګورئ چې ریسیوبل بیلانس څومره دی، 10 یو سی ټي هلته پوره ورسیږي او څنګه په موږ نه فیس کټ شي. په کنفرم به ورته کلیک وکړئ او دغه ویډرا به تاسو هلته ترسره کړئ. زه منتظر کېږم چې ویډرا ترسره شي. نو دغه دوستانو زموږ ویډرا کمپلیټ شو. بیرته راځم سکی نتورک ته او دغه تاسو ته ښکاري چې ماته 10 یو سی ټي به همداسې به راورسېدل. دلته تاسو ته ښکاري. نو بیرته به شاته راشئ بیک او دلته به راشئ دوستانو تاسو بیرته په د هوم صفحه چې کومه ښکاري په د هوم صفحه باندې به ورته کلیک وکړئ. دلته به راشئ بیا په ماین اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې ماین باندې کلیک واخیستم دلته تاسو ته ماین اپشن راځي، په دغه به ورته کلیک وکړئ. کله چې کلیک واخیسته ګورئ زه په ماین باندې کلیک کوم، یو سی ټي څومره تاسو ډیپازیټ کوئ زه ورته وایم ماکس لاس او را به شئ دغه نه وروسته په د کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ. دغه د دوستانو سکسیسفول شو او دې سره به ستاسو مایننګ سټارټ شي. ښه دوستانو لږ شېبه وروسته به خپل زموږ مایننګ سټارټ شي ځکه موږ پکې خپل پانګه اچونه وکړه، ډیپازیټ مو وکړ. نو اوس راځو د خپل بیلانس کې موږ موجوده ټوکن څنګه ویډرا کولی شو. رابشئ سی کې ته او دلته دوستانو تاسو ته ښکاري چې اویلیبل بیلانس سره څومره دی. دلته یو مکمل بیلانس دی او بل اویلیبل بیلانس دی. اویلیبل بیلانس چې دی ما سره 2658 سکې ټوکن دي. نو دغه څنګه ویډرا کولی شو. دغې نه مخکې به تاسو راشئ دوستانو خپل سکیورټي ټوکن به په ټرست والټ یا هم په میټاماسک کې اډ کې څنګه اډ کولی شو. دغې لپاره د ویډیو ډسکرپشن کې ما تاسو ته خپل ټلیګرام چینل لینک اچولی دی. په لینک باندې به کلیک وکړئ، سیده تاسو راشئ زما ټلیګرام ته. کله چې زما ټلیګرام چینل ته راغلی دلته ما تاسو د فانکیک سواپ لینک هم اچولی دی او همدارنګه دوستانو د سی کې ټوکن کانټراکټ ادرس مې هم اچولی. دلته تاسو ته ښکاري دلته به تاسو دغه صفحه راغلی چې دلته دغه ادرس چې کوم ښکاري زما په دغه ټلیګرام صفحه کې صرف د ادرس یو ور کلیک کړئ. ټول لیکنه مه کلیک کوئ، ادرس داسې کلیک کړئ اټومیټیک به دغه ادرس کافي شي. ګورئ دوستانو ادرس کافي شو. رابشئ په خپل موبایل کې به میټا ماسک را خلاص کړئ یا هم ټرست والټ خلاص کړئ. لومړی په میټا ماسک کې طریقه درته ښایم څنګه اډ کولی شو او وروسته راځم په ټرست والټ کې هم د اډ کولو طریقه درته ښایم چې څنګه موږ په ټرست والټ کې دغه اډ کولی شو. نو کله هم دوستان تاسو په خپل موبایل کې میټا ماسک خلاص کړل ته لاندې تاسو ته اپشن راځي امپورټ ټوکن. دلته تاسو لاندې چې کوم ښکاري په دغه امپورټ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا راشئ دلته په دې کسټم اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. بیا راشئ دلته هغه ادرس تاسو چې کوم کاپي کړی و هغه دلته ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړ لږ به انتظار وکړئ دلته په دې صفحه کې او موږ ته به دغه ټوکن اوپن شي، خلاص بشي. دغه دوستانو موږ ته ټوکن چې دی په بشپړ توګه خلاص شو. د دې سیمبول دی سی کې او دلته تاسو ته ښکاري. بیا راشئ په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، امپورټ باندې کلیک وکړئ او دې سره به تاسو سره دلته د اډ شي. تاسو باید دا په یاد ولرئ دوستانو چې تاسو باید حتما په میټا ماسک کې دلته پورته ځای کې بی ان بی سمارټ چین نتورک انتخاب کړی وي. نو دلته دوستانو تاسو دغه اډ کړئ چې اډ شو. دغه نه وروسته راځو په ټرست والټ کې څنګه اډ کولی شو. هغه طریقه هم تاسو ته پوره درښایم. ټرست والټ مې سره خلاص کړ. د پورته کونج کې تاسو ته کوچنی آیکن راځي، په دغه کوچنی آیکن باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته راشئ په دې خوا کې پلس بټن تاسو ته راځي، په دې پلس بټن به کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو راشئ دوستانو دغه نیټورک چې کوم ښکاري دا به تاسو کلیک کړئ او دلته به تاسو بی ان بی سمارټ چین انتخاب کړئ. بیا دلته د ادرس تاسو راخیستل هغه پیسټ کړئ. چې پیسټ مو کړ دلته به تاسو کو نیټورک دغه سمبول درته راشي، په امپورټ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې امپورټ باندې کلیک وکړئ موږ سره سی کې ټوکن چې کوم دی هغه اډ شو دوستانو. دغه نه مخکې دوستانو تاسو په یاد ولرئ لومړی موږ تاسو باید یو بل کار وکړو. د سکې ټوکن باید دغه ته راولېږو. سکې ټوکن څنګه رالیږل شي دلته به راشئ. دلته تاسو دوستانو دغه پورته دغه ځای کې ادرس راځي. دلته نوی په سکې ټوکن باندې یو ور کلیک ورته واخلئ. کله چې کلیک واخیستئ لږ لاندې سکرول کړئ تاسو ته ریسیو اپشن راځي، په دغه ریسیو باندې کلیک واخلئ او دلته چې تاسو ته کوم ادرس درکول کېږي دغه ادرس به دغه ځای نه تاسو راواخلئ. کافي به یې کړئ. کله چې کافي کړ بیرته راشئ دغه سکې نیټورک ته. دلته راشئ لاندې تاسو ته سینډ اپشن راځي، په دغه سینډ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې سینډ باندې کلیک واخیستم
بیا راشئ دلته په دې پورته ځای کې تاسو خپل ادرس ورته پیسټ کړئ. بیا راشئ دلته په تاسې څومره ټوکن لیږئ ماکس باندې کلیک وخلئ، ټول کلیږه په ماکس باندې کلیک وخلئ. او بله خبره دا چې دې کې تاسو نه 13 سیکې ټوکن درنه په پیس کې ګرځول کېږي، تاسو دلته ښکاري او نور به تاسو ته پوره ورسېږي. په سینډ باندې کلیک وخلئ، بیا تاسو خپل پاسورډ ورکړئ، کوم پاسورډ چې به تاسو سې کوکو نیټورک جوړولو وخت کې ورکړی و، خپل ویریفیکیشن پاسورډ به تاسو ورکړئ. کله چې پاسورډ ورکړئ په کنفرم باندې ورته کلیک وخلئ. او د سره دوستانو دغه د زموږ ویډرا چې دا په پینډینګ حالت کې ده. ښه دوستانو دغه د تقریبا داسې 10 دقیقو انتظار وروسته زما کوکو کوین دلته راورسېدل، سیکي کوین میټاماسک ته راورسېدل. که چېرته تاسو ته رانغلل لږ منتظر اوسئ، بار بار ریفرش کوئ، انشاءالله تاسو ته راځي. کله کله ټرانزیکشن لږ ځنډېږي. را به شئ دلته اوس به تاسو یو کار کوئ، دلته ما تاسو ته د پانکیک سواپ لینک درکړی، تاسو دلته ښکاري دغه ځای نه مستقیم په لینک هم کلیک کولی شئ. که غواړئ لینک کافي کړئ، دلته راشئ په دغه پانکیک سواپ ډاټ فاینانس دغه کلیک یو کلیک واخلئ، تاسو سره به لینک کافي شي. کله چې لینک کافي شو دلته راشئ، بیا به دلته راشئ په د ډسکور اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وخلئ. ښه په دې ډسکور چې کله کلیک واخیسته، که تاسو ټرست والټ ته مو ویلېږل، نو ټرست والټ کې هم داسې طریقه کولی شئ. تاسو طریقه درښایم، ګورئ ټرست والټ کې به دلته په دې کونج کې تاسو ډسکور اپشن وي. ښه په دې ډسکور به کلیک واخلئ، دلته به تاسو د لینک ورته پیسټ کړئ. کله چې لینک پیسټ کړ په سرچ باندې به کلیک وخلئ، تاسو ته به دغه پانکیک سواپ دغه ځای نه راخلاص شي. کله چې راخلاص شو زما بیلانس اوس په دلته دی، دلته طریقه درښایم په دغه میټاماسک چې دلته راغلی په دغه اپشن مو ورته کلیک واخیسته. ما ته خو مستقیما راخلاص شو، که چېرته تاسو ته راخلاص نه شو بیا به داسې کار وکړئ دوستانو. زه بیک شاته راځم، دلته به تاسو دغه لینک دلته ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړل دلته به تاسو سره پانکیک سواپ راشي، په دغه کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیستم، په دې کې به لومړی ټول نول دلته راشي، دلته به تاسو خپل ټوکن پکې اډ کړئ، دلته به کلیک واخلئ. بیا به وبخئ، دلته به والټ ورسره کنیکټ کړئ. کله چې دلته راغلی بیا په میټاماسک باندې کلیک وخلئ، کنیکټ اپشن باندې تاسو میټاماسک به ورسره کنیکټ شي. ګورئ زموږ میټاماسک چې دی هغه ورسره کنیکټ شو. کله چې تاسو والټ کنیکټ شو بیا به دلته راشئ، دلته لاندې تاسو ته ټریډ اپشن راځي، په دغه ټریډ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وخلئ. کله چې ټریډ اپشن باندې کلیک وکړئ، تاسو د صفحه خلاصېږي. د ټول نه اول کار چې تاسو کوئ دوستان، دلته به راشئ دغه بي ان بي اپشن چې کوم ښکاري په دغه به ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې کلیک واخیسته، دلته به تاسو هغه کوم ادرس چې تاسو راخیستی هغه به دلته پیسټ کړئ. د سی کې کنټراکټ ادرس دغه زما ټلیګرام هم داسې کافي واخلئ. کله زما ټلیګرام چینل هم تاسو ادرس کاپي کړئ، دلته به تاسو ورته پیسټ کړئ. کله هم چې پیسټ کړ دوستانو بیا به راشئ، په دلته به تاسو ته سی کې ټوکن راخلاص شي. کله چې سی کې ټوکن تاسو ته راخلاص شو دا به کلیک کړئ او دا به تاسو سره اډ شي. دغه دوستانو اډ شي، بیا کوم پرمیشن وخته به تاسو ورکړئ، دلته موږ سره بیلانس هم ښکاره شو. لاندې به راشئ، دغه اپشن تاسو ته دوهم ښکاري، په دغه به ورته کلیک وخلئ. دلته به تاسو ورته یو اس ټي ټي انتخاب کړئ. بي ان بي ته هم سواپ کولی شئ، نورو کوینونو ته هم سواپ کولی شئ، هر یو ته تاسو وغواړئ. بیټ کوین ته هم یو اس ټي ټي ته زه فلحاله اډوم ایکسچینج کوم. کله هم دلته کلیک واخیسته، اوس تاسو ته وایي چې څومره سیکې ټوکن تاسو غواړئ سواپ یې کړئ. څو فیصده ماکس ورته انتخابوم، زه غواړم مکمل ټول بس انتخاب کړئ. کله چې دلته کلیک کړئ، تاسو ته وایي چې دغه څخه 6.4 دومره یو اس ټي ټي جوړېږي، 6.5. راشئ اخر کې دلته تاسو ته سواپ اپشن راځي، په دغه سواپ بټن باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم چې کلیک واخیستم، دلته تاسو ته مکمل معلومات راشي، په کنفرم سواپ بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته افرو غواړي، لږ منتظر کېږو. دلته بیا شئ دوستان، تاسو نه کنفرمیشن غواړي، والټ په نیکس بټن باندې به ورته کلیک واخلئ. تاسو نه بي ان بي سمارټ چین فیس غواړي 0.308 دومره بي ان بي فیس غواړي، دا په فرو باندې کلیک ورته واخلئ. کله هم چې کلیک واخیسته، زموږ ټرانزیکشن چې دی دغه د دوستانو ترسره کېږي، لږ منتظر کېږو. نو دوستان بیا به راشئ، په ساین بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دغه د زموږ سواپ چې ترسره کېږي، بیا به راشئ په کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ. زموږ سواپ چې دغه ترسره کېږي، بیرته بیا راشئ په کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم چې کنفرم باندې کلیک واخیسته، دغه د زموږ ټرانزیکشن چې دی هغه سبمیټ کېږي، ترسره شو دوستانو. اوس په دلته راشئ، دغه ځای ته تاسو پامې اډ یو اس ټي ټي ټو والټ په دغه کلیک واخلئ، ستاسو یو اس ټي ټي تر څو والټ ته ټرانسفر شي. نو دلته مو چې کلیک واخیسته، په اډ ټوکن باندې به ورته کلیک واخلئ او دې سره به ستاسو د ټوکن چې دی اډ شي. نو دوستانو دغه د هر څه ترسره شو، بیرته به راشئ په دغه هم بټن باندې به کلیک وخلئ. تاسو به دغه ریفریش کړئ، تاسو دلته ښکاري چې زموږ یو اس ټي ټي دلته راغله. اوس دوستانو څنګه کولی شو دا بیرته خپل والټ ته ولیږو، باینانس ته ټرانسفر کو. باینانس ته اوس دغه ځای تاسو په اسانۍ سره ټرانسفر کولی شئ. نو دوستانو که باینانس ته غواړئ، را به شئ خپل موبایل کې به باینانس اپلیکیشن تاسو را خلاص کړئ. سپاټ برخې ته راشئ، دلته یو اس ټي ټي ادرس ورته را کافي کړئ. کله هم چې یو اس ټي ټي ادرس کافي کړ،
BNB سمارټ چین ادرس دا به راواخلئ. بیرته به راشئ میټا ماسک ته، دلته به راشئ په USDT کلیک واخلئ، لاندې سکرول کوئ په سینډ بټن باندې ورته کلیک واخلئ. دلته دوستان تاسو راشئ خپل ادرس ورته پیسټ کړئ، په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. څومره USDT غواړئ ولېږئ، زه مکمل لیږم او نیکسټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ او دلته تاسو دوستان راشئ په سینډ بټن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دغه ځای تاسو په ډېره اسانۍ سره خپل باینانس هم په دغه طریقه لیږلی شئ. نو دغه دوستانو زموږ ویډیو راته څه راشوه باینانس ته، تاسو ته ښکاري ما دلته USDT راولېږل خپل باینانس ته، دلته ښکاري 6.4 باینانس زما راغله. نو دوستانو څنګه کولی شو خپل سیکي ټوکن چې موږ سټیک کړي دي بیرته یې انسټیک کولی شو. را به شئ سیکي کوکون نیټورک به راخلاص کړئ. کله چې راخلاص کړل ته به راشئ په د ماین بټن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ. کله مې دلته کلیک واخیستم بیا راشئ دغه خوا کونج کې تاسو ته دغه سیټینګ اپشن ټرانزیکشن بټن راځي کوچنی، په دغه کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو موږ دلته لاس USDT ورسره سټیک کړي دي او کاونټ ډاون هم شروع شوی. دلته تاسو ته ښکاري 1.8 ساعته څومره پاتې دی. دغه ځای نه په ایکس سایډ چې تاسو کلیک واخلئ بالکل تاسو په اسانۍ سره دغه انسټیک کولی شئ. که BNB مو کړي BNB هم داسې او USDT هم په دغه طریقه تاسو کولی شئ. دا دوستانو پوره طریقه چې تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښودله. په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که چېرته مو ویډیو خوښ شوي لازماً یې لایک کړئ، خپل نور ملګرو سره شریک کړئ. مننه که وختونه مو ښه شي.